سلامونه ګران لیدونکو، په دې هیله چې تاسو ټوله به روغ او جوړ یاست. نن درته د پتالوژي مضمون یو بل نوی درس وړاندې کوم. په دې درس کې به موږ تاسو د خیر سره پر اپوپتوزس باندې خبرې وکړو. په تېرو درسونو کې موږ تاسو وویل چې حجروي مړینه یا سیل ډیت پر دوه ډوله دي. هغه کې موږ تاسو اول نیکروزس وویل، پر هغه باندې مو خبرې کړې دي. نن موږ تاسو پر اپوپتوزس باندې خبرې کوو چې د اپوپتوزس څه ډول حجروي مړینه ده، څنګه رامنځته کېږي او په کوم حالتونو کې واقع کېږي. دا به موږ تاسو په دې باندې د خیر سره خبرې وکړو. راځو اول موږ تاسو خپله د اپوپتوزس کلمې ته. اپوپتوزس کلمه خپله د انګلیسي د فالینګ اف کلمې سره برابره ده. مطلب کله چې په مني کې د درختې څخه بلګونه رژېږي او هغه له منځه ځي، نو اپوپتوزس هم داسې حجروي مړینه ده چې حجره اول په څو کوچني ټوټې ویشل کېږي او بیا کوچني ټوټې د مکروفاج په واسطه باندې له منځه ځي، حجره مړه کېږي. نو راستې پر دې باندې یو څه په تفصیل سره خبرې وکړو. مثال دلته کله چې د حجره رسم کوم، دا زموږ تاسې د بدن یو حجره ده. ښه، اول زموږ تاسې حجره چې کله د اپوپتوزس په ډول سره مړه کېږي، د حجرې په داخل کې ځینې فتویګانې فعاله کېږي. د هغه فتویګانو په نتیجه کې دغه حجره په څو کوچني ټوټو ویشل کېږي چې دغه کوچني ټوټو ته اپوپتوټیک باډیان ویل کېږي. دغه اپوپتوټیک باډي بیا د مکروفاج په واسطه باندې بله کېږي او حجره له منځه ځي. نو د اپوپتوزس لپاره ښه تعریف داسې کولی شو چې اپوپتوزس داسې حجروي مړینه ده چې د حجرې په داخل کې ځینې فتویګانې فعاله کېږي. د دغه فتویګانو په نتیجه کې یو حجره په څو کوچني ټوټو ویشل کېږي او هغه کوچني ټوټې د اپوپتوټیک باډي ویل کېږي چې دغه اپوپتوټیک باډي بیا د مکروفاج په واسطه باندې بله کېږي او حجره له منځه ځي. که چېرې موږ تاسو په دې نور هم تفصیلي خبرې پسې وکړو، زموږ تاسو په حجراتو پر سطحه باندې یو ریسپټر شته چې دغه ریسپټر ته ټي ان اف ریسپټر ویل کېږي، یا موږ تاسې ورته بل نوم لرو چې هغه ته سیل ډیت ریسپټر هم ویل کېږي. ټي ان اف ریسپټر یا ډیت ریسپټر. ډیت ریسپټر په دې خاطر ورته ویل کېږي که چېرې دغه ریسپټر فعاله شي نو حجره مړه کېږي، نو په دې خاطر دې ته ډیت ریسپټر هم ویل کېږي. نو اوس دلته موږ تاسو وایو چې دا ټي ان اف ریسپټر یا ډیت ریسپټر دی. دغه ټي ان اف ریسپټر هغه وخت فعاله کېږي چې خپله ده سره ټي ان اف یو ځای شي. ریسپټر سره چې خاص لیګنډ یو ځای شي نو هغه ریسپټر فعاله کېږي. کله چې ټي ان اف راشي، دلته به ستاسو ته مثال راوړم چې دا ټي ان اف دی. ټي ان اف کله چې دا ټي ان اف راشي د خپل ریسپټر سره یو ځای شي، په نتیجه کې د دغه ریسپټر په داخل کې یو ډومین شته چې هغه ډومین ته ډیت ډومین ویل کېږي، هغه تنبیه کېږي. دلته به زه تاسو ته ولیکم مثال دا ډیت ډومین دی. کله چې ټي ان اف راشي د خپل ریسپټر سره یو ځای شي نو دغه ریسپټر فعاله کېږي. د ریسپټر په داخل کې یو ډومین شته چې هغه ته ډیت ډومین ویل کېږي. کله چې دا ډیت ډومین تنبیه شي، دلته یو بل پروټین ورسره وصل دی چې د اډپټور پروټین په نامه یادېږي. اډپټور پروټین. نو اډپټور پروټین فعاله کېږي. مخکې له دې چې اډپټور پروټین ته راسم، زموږ تاسو د حجراتو په داخل کې د پخوا څخه ځینې انزایمونه شته چې هغه انزایمونه غیر فعاله دي. دغه غیر فعاله انزایمونو ته موږ تاسو ویلی شو پروکسپیز 8. پروکسپیز 8 انزایم. دغه انزایمونه د پخوا د حجرې په داخل کې شته خو دا غیر فعاله دي. کله چې ټي ان اف راشي د خپل ریسپټر سره یو ځای شي، دغه په نتیجه کې ډیت ډومین تنبیه شي او هغه اډپټور پروټین فعاله کړي، نو دغه پروکسپیز 8 انزایم چې و دا غیر فعال و. مثال خوله د غچې خوله، مثال د غچې په ډول زه رسم کوم، دغه خوله یې بنده وه، دا اکټیو کېږي، فعاله کېږي. پروکسپیز 8 په اکټیو کسپیز 8 په فعاله کسپیز 8 باندې بدلېږي چې په دغه کسپیز کې موږ تاسو وایو چې اکثره انزایمونه د پروټین ته جوړ شوي دي، معنا د امینو اسیدو ته جوړ شوي دي. نو په دغه کسپیز 8 انزایم کې دغه انزایم کې یو خاص امینو اسید شته چې هغه امینو اسید ته سیسټین امینو اسید ویل کېږي چې په دا ټول انزایم کې هغه پرې کوونکی امینو اسید چې دی هغه سیسټین دی. نو دغه سیسټین امینو اسید په دې کې مهم شو، سیسټین امینو اسید. ښه، نو دغه غیر فعاله کسپیز په فعاله کسپیز 8 باندې بدل شو او په دغه فعاله کسپیز کې د سیسټین په نامه باندې امینو اسید شته. دغه سیسټین امینو اسید پرې کوونکی انزایم دی. کله چې زموږ تاسې په حجرې کې چې هر ځای دی مثال امینو اسید وویني، پیپټاید چین وویني، مثال دا زموږ تاسې د حجرې په داخل کې پیپټاید چین دی، په دې کې مختلف امینو اسیدونه شته. هر ځای چې مثال امینو اسید وویني، په دې کې یوازې دغه سیسټین امینو اسید راځي، یوازې اسپارټیک اسید
غچې کوي. د پیپټاید چین په برخه کې چې هر ځای اسپارټیک اسید وي، اسپارټیک اسید په سطح کې دا پیپټاید چین غچې کوي. مثال دا پیپټاید چین کې دا اسپارټیک اسید دلته دا پیپټاید چین غچې کوي. مثال دا اسپارټیک اسید دلته غچې کوي، دا دلته غچې کوي. نو په دې ډول سره اوس به موږ تاسو راشو چې دغه کیسپیز ایټ نوم ولې ورته ورکول شوی دی. کیسپیز ایټ کې په دې خاطر چې په دې انزایم کې سیسټین امینو اسید پرې کوونکی خاصیت لري. نو ځکه د سیسټین په سر کې سی ده، نو د دې لپاره کیسپیز لپاره اول سی توری راوستي، ځکه چې په دې کې سیسټین امینو اسید پرې کوونکی دی. او وروسته دغه انزایم چې دی دغه امینو اسید چې دی کوم امینو اسید پرې کوي، هغه موږ تاسو چې اسپارټیک اسید امینو اسید پرې کوي. نو په دې خاطر ای اس پی د اسپارټیک اسید سره واخیستله چې موږ تاسو ویل سیسټین کې سی ده، اول د کیسپیز لپاره په سر کې اول سی راغلی ده. دا انزایم چې دی کوم شی پرې کوي، اسپارټیک اسید پرې کوي، غچې کوي. نو اسپارټیک اسید په سر کې ای اس پی ده، نو ځکه ای اس پی راغلی ده. او ای اس پی په دې خاطر راغلی چې موږ تاسو د اکثره انزایمونو په پای کې ای اس ای راځي. هر ځای چې ای اس ای راغلی معنا دا انزایم دی پرې کوونکی خاصیت لري. نو اوس موږ تاسو وویل چې کله ټي ان اف ریسپټر د ټي ان اف په واسطه فعال شي، د هغه سره ډېر ټومین تنبیه کېږي، په نتیجه کې اډاپټر پروټین تنبیه کېږي، هغه اکټیو کېږي. د ده په واسطه باندې پخوانی غیر فعال انزایم په فعال انزایم باندې بدل شو. په نتیجه کې زموږ تاسو د حجرې په داخل کې چې کوم پیپټاید چینونه دي، پیپټایډونه یا پروټین دي، د هغه په هر ځای کې چې اسپارټیک اسید دي هغه پرې کوي، د کیسپیز په واسطه باندې هغه پرې کېږي. بل یوازې د دغه اډاپټر پروټین په واسطه باندې یوازې کیسپیز ایچ نه فعال کېږي، نور کیسپیز انزایمونه ډېر ډولونه لري چې هغه هم فعاله کېږي، چې په نتیجه کې د حجرې په داخل کې سکلیټ پرې کېږي. موږ تاسو د حجرې سکلیټ یا سایټوسکلیټون خپله د اکټین ته جوړ شوی دی. نو دغه اکټین هم قطع کوي، پرې کوي. په نتیجه کې حجره خپل اتحاد له لاسه ورکوي. حجره چې اوس ثابته ده د خپل سکلیټ په واسطه د ځانګړي شکل د دې ته اتحاد یونیټي دا ثبات او خپل سکلیټ دې ته ورکړی دی. کله چې د اډاپټر پروټین په واسطه باندې ځینې نور کیسپیز انزایمونه فعال شي، هغه راځي د سایټوسکلیټون په هره برخه کې، په ځینې برخه کې د سایټوسکلیټون غچې کوي چې په دې سره حجره سره راوځي. حجره په څو برخو سره ویشل کېږي. یوازې دا نه چې حجرې سکلیټ پرې کېږي، د هغه تر څنګ موږ تاسو وایي ځینې نور انزایمونه بیا راځي د حجرې په داخل کې ډي ان اې پرې کوي، ډي ان اې د نیوکلیوزوم په سطحه پرې کوي، چې په اخره نتیجه کې دغه یو حجره په څو کوچني ټوټو ویشل کېږي، چې دغه کوچني ټوټو ته موږ تاسو ویلی شو اپوپټوټیک باډي. دغه اپوپټوټیک باډي چې بدله شوله، اوس دغه اپوپټوټیک باډي د مکروفاج په واسطه باندې بلل کېږي. څنګه د مکروفاج په واسطه باندې بلل کېږي؟ موږ تاسو ته یوه خبره کوو چې د حجرې په داخل کې په عادي حالت کې د حجرې د سل ممبران په داخلي سطحه باندې پاپټاسیرین منفي چارج دی. کله چې حجره په اپوپټوټیک باډي باندې بدلې شولې، نو دغه منفي چارج پخوا په داخل طرف کې و، هغه د باندې طرف ته راوځي، ټرانسلوکیټ کېږي. مثال دغه پاپټاسیرین منفي چارج د حجرې و خارج خواته راځي، د سل ممبران خارج سطحه باندې مښلي. نو دغه د مکروفاج دپاره خبر ورکوي، مکروفاج ته د ایټمي سیګنال ورکوي. مکروفاج چې هر ځای راځي هغه راځي دغه اپوپټوټیک باډي بله کوي، له منځه وړي، خپل په داخل کې له منځه وړي. مثال موږ تاسو وایي چې پاپټاسیرین چې منفي چارج دی هغه د حجرې د باندې خواته راووتی، مکروفاج ته خبر ورکوي، د ایټمي سیګنال ورکوي، او په نتیجه کې مکروفاج راځي دغه حجره یا دغه اپوپټوټیک باډي له منځه وړي. ښه، نو تر دې ځایه پورې خدای چې سر په خلاص شوی په لنډ واسې درته تکرار کوم. موږ تاسو ویل چې اپوپټوزیس داسې حجرې مړینه ده چې حجره په څو کوچني ټوټو ویشل کېږي او هغه بیا وروسته د مکروفاج په واسطه باندې بلل کېږي. اول موږ تاسو حجره رسم کړه چې دا موږ تاسو دا یو حجره ده، د حجرې په داخل پر سطحه باندې د ممبران پر سطحه باندې یو ریسپټر شته چې هغه ریسپټر د ټي ان اف ریسپټر ویل کېږي یا ډیت ریسپټر هم ویل کېږي. دغه ریسپټر سره چې کله ټي ان اف یو ځای شي، نو دا ریسپټر فعاله کېږي. د دې ریسپټر په داخل خوا کې ډیت ډومین دی چې هغه کله تنبیه شي، د هغه په نتیجه کې اډاپټر پروټین فعاله کېږي. اډاپټر پروټین زموږ د حجرې د پخوا څخه هغه غیر فعاله انزایمونه په فعال انزایمونه باندې بدلوي، کې په پرو کیسپیز ایټ په اکټیو کیسپیز ایټ باندې بدلوي، چې په نتیجه کې زموږ تاسو د حجرې په داخل کې ځینې نور کیسپیز انزایمونه هم فعاله کېږي، چې هغه کیسپیز انزایمونه راځي د حجرې سکلیټ غچې کوي، پرې کوي، د هغه تر څنګ ډي ان اې پرې کوي، قطع کوي د هر د نیوکلیوزوم په سطحه باندې. نو په نتیجه کې دغه یوه حجره په څو اپوپټوټیک باډي باندې بدله شوه چې بیا د وروسته د مکروفاج په واسطه باندې بدله شوه. په دې ځای کې موږ تاسو التهاب نه دی رامنځته شوی، په دې ځای کې نور
حجرو تخریب نه دی رسېدلی. یو حجره په پټه خوله باندې په کوچنۍ ټوټه وویشل شول او هغه بیا د ماکروفاج په واسطه باندې له منځه ولاړله. نو موږ تاسې ویلی سو چې اپوپتوزیس د حجرې ځان وژنه هم ده. په دې ځای کې حجرې ځان وژنه وکړه، خپل ځان یې ووژي. په څه خاطر؟ کله چې د خارج د خوا څخه دې ته پیغام راغی، دغه ټي ان اف د خارج د خوا څخه دې ته راغی، نو ځکه دغه حجرې خپل په داخل کې یو فتویه فعاله کړله چې دا فتویه په نتیجه کې حجرې په کوچني ټوټو وویشل شول او اخر د ماکروفاج په واسطه باندې له منځه ولاړله. نو په دې کې موږ تاسو یو التهاب نه رامنځته کېږي او بل په دې کې د سل ممبران تخریب شوی نه دی. ځکه دلته موږ تاسو چې سایتوسکلیټون غچ شو، په نیکروزیس کې سل ممبران تخریب کېدی، التهاب هم رامنځته کېدی، خو په اپوپتوزیس کې نه التهاب رامنځته کېږي او نه هم سل ممبران قطع کېږي. دغه سل ممبران ثابت پاتې دی تر اخره پورې. کله چې ماکروفاج په واسطه له منځه ځي، نور نو حجره هم د منځه ولاړله، هلته بیا سل ممبران هم د منځه ځي. او بل دلته حجره په پټه خوله سره نور حجرې ته تاوان ونه رسېدی، همسایه حجرو ته زیان ونه رسېدی، یو حجره په پټه خوله سره بې له دې چې نور حجرو ته تاوان ورسېږي، دغه حجره له منځه ولاړله. نو دلته چې دا حجرې ځان وژنه وکړه په دې خاطر چې د خارج د خوا څخه دې ته پیغام راغلی، نو دې ته موږ تاسې وایو چې اکسټرنسیک فتوی، اکسټرنسیک فتوی یعنې د خارج د خوا څخه ورته پیغام راغلی. موږ تاسې وایو چې اپوپتوزیس په دوه ډوله دی، یو اکسټرنسیک فتوی ده، بل انټرنسیک فتوی ده. دا اکسټرنسیک فتوی است په دې خاطر چې د خارج د خوا څخه پیغام راغلی، حجرې ځان وژنه وکړله. اوس به موږ تاسې راسو دویم ته چې هغه ته موږ تاسې انټرنسیک فتوی. انټرنسیک فتوی بیا څه رقم ده؟ دا موږ تاسې یو حجره ده، لکه څنګه چې مې تېر رسم کړ خاص هغه رقم. ښه، دغه حجره په خپل داخل کې مایتوکندریاوې لري. موږ تاسې وایو چې هسته شته، سایتوپلازم شته، مایتوکندریا شته. نو دلته به زه تاسې مایتوکندریا رسم کړم. مایتوکندریا خاص دا سل ممبران داسې جوړښت لري لکه څنګه د حجرې سل ممبران، اوټر سرفیس انر سرفیس ته هغه رقم ده. مثال موږ تاسې مایتوکندریا شوله. د مایتوکندریا په داخل کې یو دوه مادې شته چې هغه ته یوه ته اپوپتوزیس انډیوسینګ فکټور ویل کېږي او بل ته سایتوکروم ویل کېږي. دغه دوه مادې په عادي حالت کې د مایتوکندریا په داخل کې دي. بل د مایتوکندریا ممبران خارج خواته سوریان لري. دغه سوریان که چیرې خلاص شي، نو دغه دواړې مادې د مایتوکندریا څخه راوځي او حجره د اپوپتوزیس په ډول سره مړه کېږي. خو دغه سوریان باید په عادي حالت کې بند شي. اوس موږ تاسو چې دا چا په واسطه سوریان بندېږي او خلاصېږي، په دې خبرې کوو. نو اپوپتوزیس انډیوسینګ فکټور او سایتوکروم دغه دواړې مادې د مایتوکندریا په داخل کې شته. کله چې دغه دواړې مادې د مایتوکندریا څخه راووځي، نو زموږ تاسو د حجرې په داخل کې دلته بیا کیسپیز 9 انزایم فعاله کوي. دلته په اکسټرنسیک فتوی کې کیسپیز 8 او دلته بیا کیسپیز 9 انزایم فعاله کوي چې دې په نتیجه کې بیا زموږ تاسو د حجرې سکلیټ لکه مخکې چې مو ویل سکلیټ غچ کېږي، د ډي ان اې قطع کېږي، پرې کېږي او اخر کې د حجره په څو کوچنیو ټوټو ویشل کېږي. اوس به راسو چې دغه سوریان باید کله باندې چا په واسطه بندېږي او چا په واسطه خلاصېږي. زموږ تاسې په ډي ان اې کې دوه ډوله جینونه شته، یوه ته پرو اپوپټوټیک جین ویل کېږي، پرو اپوپټوټیک جینز ویل کېږي او بل ته انټي اپوپټوټیک جینز ویل کېږي. پرو اپوپټوټیک جینز دا چې دی د اپوپتوزیس لپاره زمینه برابروي، دا دغه سوریان خلاصوي. ما تاسو ته مخکې وویله چې اپوپتوزیس انډیوسینګ فکټور او سایتوکروم دا د مایتوکندریا په داخل کې که چیرې راووځي دا سوریان، بیا نو حجره مړه ته بیا حجره مړه کوي. نو دغه سوریان چې دي دلته موږ تاسو دغه سوریان چې دي دغه سوریان په عادي حالت کې باید بند شي. خو که چیرې زموږ تاسو په حجرې کې موږ وویل چې دوه ډول جینونه شته، پرو اپوپټوټیک جین که چیرې فعال شي دا یو پروټین جوړوي چې هغه ته موږ تاسو بي اے ایک بګ او بکس دغه پروټینونه چې جوړ شول، نو دا راځي د دغه مایتوکندریا سوریان ور خلاصوي. خو په عادي حالت کې چې موږ تاسو وایو حجره نه مړه کېږي. په څه خاطر نه مړه کېږي؟ چې د حجرې سوریان مایتوکندریا سوریان بند دي. د چا په واسطه باندې؟ د انټي اپوپټوټیک جنس په واسطه باندې چې دا بي سي ال 2 دا بي سي ال 2 راځي دغه سوریان بندوي، نه پرېږدي چې دغه دوې مادې د مایتوکندریا څخه راووځي. کله چې دغه پرو اپوپټوټیک جین فعال شو، مطلب دا سوریان بیرته خلاصېږي. کله چې دا سوریان خلاص شول، نو دغه دوې مادې د باندې راوځي.
کله چې دا دوې مادې د باندې راووتې مرو په نتیجه کې کسپیزنین انزایم فعاله کېږي چې دغه کسپیزنین انزایم د ځان سره نور انزایمونه هم فعاله کوي چې په نتیجه کې د حجرې سکلیټ غټ کېږي پرې کېږي او د هغه ترڅنګ ډي ان اې پرې کېږي نو په نتیجه کې د حجره لکه مخکې چې موږ تاسو په څو کوچني ټوټو ویشل کېږي هغه بیا د مایکروفاج په واسطه باندې بلل کېږي نو دلته موږ تاسو ویل چې د حجرې څخه د باندې خوا څخه حجرې ته پیغام نه دی راغلی د حجرې په داخل کې پیغام جوړ شو او دغه پیغام د حجره مرګ ته مجبوره کوي نو دې ته موږ تاسو وایو چې دا انټرنسیک پتوې ده دا اپوپټوزس انټرنسیک پتوې موږ تاسو مخکې ویل چې په دوه ډوله دي یو اکسټرنسیک بل انټرنسیک ښه خدای دې وکړي چې سر مو په خلاصوي که څه دلته موږ تاسې لنډ ډول درته تکراروم دلته موږ تاسې وویل چې د حجرې په داخل کې مایتوکاندریا شته په مایتوکاندریا کې دا دوې مادې شته یو اپوپټوزس انډیوسینګ فکټور دی بل سایتوکروم دی دغه دوې مادې باید د حجرې په د مایتوکاندریا په داخل کې باید بندي وي که چیرې دغه مایتوکاندریا څخه راووځي نو حجره مړه کېږي دلته موږ تاسې وویل چې د مایتوکاندریا خپل په داخل خپل په سطح باندې ځینې سوریان لري دغه سوریان چې یو د پرو اپوپټوټیک جنس په واسطه باندې فعاله کېږي باندې خلاصېږي او د انټي اپوپټوټیک جنس په واسطه باندې دا بندېږي کله چې پرو اپوپټوټیک جنس فعال شول دا اپوپټوزس ته زمینه برابروي دا دغه سوریان خلاصوي چې په هغه کې موږ تاسې بک او بکس مهم دي دا راځي دا سوریان خلاصوي نو په نتیجه کې اپوپټوزس انډیوسینګ فکټور راوځي دغه ترڅنګ سایتوکروم راوځي حجره د حجرې په داخل کې سپیزنین انزایم فعاله کېږي او هغه ځان سره نور انزایمونه فعاله کوي حجره مړه کېږي خو په عادي حالت کې دا نه فعاله کېږي عادي حالت کې زموږ تاسې د حجرې په داخل کې انټي اپوپټوټیک جنس فعال وي هغه بیا دا کار کوي چې دا سوریان بندوي چې سوریان بند شوي نو دا دوې مادې نه راوځي حجره اپوپټوزس په ډول سره نه مړه کېږي نو دې ته موږ تاسې وایو چې دا انټرنسیک پتوې ځکه چې د حجرې په داخل کې پیغام جوړ شو او حجره مړه کړله نو هم لکه څنګه چې موږ تاسې مخکې وویل حجره په څو کوچني ټوټو ویشل کېږي اپوپټوټیک باډیانې باندې ویشل کېږي او هغه اپوپټوټیک باډیانې بیا د مایکروفاج په واسطه باندې د ایټمس سیګنل هغه ته ورکوي هغه په واسطه باندې بلل کېږي نو دا موږ تاسې وویل چې اپوپټوزس په دوه ډوله شو یو موږ وویل چې اکسټرنسیک پتوې د خارجي تنبیه د خارج له خوا څخه پیغام ورته راسي بل انټرنسیک پتوې د حجرې په داخل کې داسې پیغام جوړ شي چې حجره ووژني نو موږ تاسې مخکې هم وویل چې په اپوپټوزس ته موږ تاسې د حجرې ځان وژنه هم وایو ځکه چې حجره ته خپل ځان خپله ووژي هلته د خارج له خوا څخه پیغام ورته حجرې ځان مړ کړي خو په دې ځای کې بیا د حجرې په داخل کې پیغام جوړ شو حجره یې مړ ته مجبوره کړل نو دا زموږ تاسې اپوپټوزس و چې په دوه ډولو اوس به موږ تاسې راسو چې اپوپټوزس په کومو حالتونو کې رامنځته کېږي اپوپټوزس ګټور دی که تاواني دی په دې به اوس موږ تاسې خبرې وکړو اوس په دې ته راسو چې په کومو حالتونو کې اپوپټوزس فیزیولوژیک دی او په کومو حالتونو کې پاتولوژیک دی موږ تاسې وایو چې په ایمبریوجینیسیس په وخت کې اپوپټوزس فیزیولوژیک دی مطلب دا کله چې موږ تاسې د ایمبریو په وخت کې د زموږ تاسې لاسونو دا کوم جوړښت نه لري دغه د مابینځ دلته هم حجرې شته خو دغه د مابینځ حجرې د اپوپټوزس په ډول سره مړې کېږي یا بل موږ تاسې وایو مرۍ چې اوس موږ تاسې مرۍ او په منځ کې لکه پیپ داسې دی په منځ کې لاره لري پیپ په ډول سره خالیګاه لري دغه زموږ تاسې مرۍ چې اوس داسې جوړښت لري تر مخکې دا رقم نه وه دا خاص لکه د مارکر مثال دغه مابینځ حجرې هم دلته وي نو دغه د مابینځ حجرې د اپوپټوزس په ډول سره مړې شولې چې دې ته موږ تاسې وایو ایمبریوجینیسیس په وخت کې به اپوپټوزس فیزیولوژیک دی ګټور دی د هغه تر څنګ ټرن اول په وخت کې مثال موږ تاسې وایو د جلد د کولمو حجرات زړه حجرات له منځه ځي دغه پر ځای نوې حجرې راځي دغه چې زړې حجرې له منځه ځي د اپوپټوزس په ډول سره له منځه ځي چې دا هم فیزیولوژیک شو Evolution of hormones مطلب په ښځیناو کې د اندومیټر حجرې ضخیمه کېږي او دغه حجرې بیا د اپوپټوزس په ډول سره مړې کېږي مثال د بلیټینګ په شکل سره د بدن څخه پسې وځي د هغه وروسته به دا هم فیزیولوژیک شو وروسته به موږ وایو چې ډیکلاین اف لیکوسایټ مثال کله چې زموږ ستاسو بدن ته بکټریا داخله شي مثال ټانسلایټس رامنځته کوي دغه ټانسلایټس په وخت کې زموږ د بدن ډلبیسیان شمېر زیاتېږي 15,000 14,000 18,000 مثال تقریبا رسېږي خو کله چې ډاکټر دغه دپاره انټي بیوټیک استعمال کړي سیفټراکسین استعمال کړي د سیفټراکسین په استعمال سره د ډلبیسیان شمېر بېرته راکم شو دلته دغه د حجراتو شمېر مخکې 8,000 وو کېدای شي 8,000 ته راسي کېدای شي 10,000 ته راسي هغه نورې ټوله حجرې د اپوپټوزس په ډول سره مړې کېږي چې دا یو ګټور
حجرې مړینه ده فزیولوژیک ورته وایي. د هغه تر څنګ به موږ تاسو چې elimination of harmful self reactive lymphocytes موږ تاسو وایي چې لمفوسایټونه په بون میرو کې جوړیږي. که چیرې په دغه لمفوسایټ باندې په بون میرو کې په ریسپټر یو ځای شي دې ته بي لمفوسایټ ویل کېږي، یعنې مطلب په بون میرو کې پر یو ځای شوی ریسپټر. او که چیرې په تایمس کې ریسپټر پر وموښتي بیا موږ تاسو چې هغه ته ټي لمفوسایټ ویلی شو. نو کله چې زموږ په بدن کې لمفوسایټ جوړیږي د بون میرو په وخت کې په داخل کې بیا د وینې دوران تازادېږي. چې کله لمفوسایټ جوړیږي اول دغه لمفوسایټ زموږ د وجود ټول انټيجنونه ورښکاره کېږي. که چیرې زموږ د وجود انټيجنونه پېژندله د هغو په مقابل کې عکس العمل یې نه ښه وي نو هغه د وینې دوران تازادېږي. که چیرې زموږ د وجود انټيجنونه په مقابل کې حساس وه هغو په مقابل کې عکس العمل ښه وي نو باید دغه لمفوسایټ د منځه ولاړ شي، ځکه دا زموږ د بدن لپاره خطرناکه ده. زموږ د حجرې په مقابل کې د انټيجنونو په مقابل کې عکس العمل ښي نو باید دا د منځه ولاړ شي. نو دغه لمفوسایټ چې د منځه ځي د اپوپتوزس په ډول سره له منځه ځي چې دا هم یو فزیولوژیک اپوپتوزس و. د هغه تر څنګ اوس موږ تاسو چې په کومو حالتونو کې اپوپتوزس پاتالوژیک دی. په کله چې زموږ ډي ان اې ډیمیج په وخت کې مثلا کله چې زموږ تاسو د حجرې په داخل کې ډي ان اې تخریب شي، که تخریب لږ اول دغه ډي ان اې په داخل کې نور جینونه شته د ډي ان اې ریپیر جینز ورته وایي. اول د دغه ریپیر جینز په واسطه باندې ډي ان اې جوړیږي سمیږي. که چیرې د ډي ان اې تخریب تر هغه زیات و نو بیا زموږ تاسو حجره د سینسنس حالت ته ځي. مطلب حجرې ته دا وایي که ته باید نور تکثر ونه کړې دغسې ثابت پاتې شه تکثر به نه کوې. که چیرې تر هغه هم د ډي ان اې تخریب زیات و نو بیا باید دغه حجره د اپوپتوزس په ډول سره مړه شي چې دا یې پاتالوژیک اپوپتوزس دی. د هغه تر څنګ اکومولیشن اف میسپولډ پروټین کله چې زموږ تاسو د حجرې په